درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. شیخ رشید د اغزن تر په هکله د طالبانو ستر حقیقت افشا کړ. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. که څه هم په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سرحدي ترنګلتیاوې رامنځته شوې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د اغزن تر په هکله هرومرو ورسره طالبان ملګري وي. که څه هم د طالبانو یو شمېر جنګیالي په دې عقیده دي چې پاکستان یې دښمن او پر ډیورنډ لاین به هیڅکله د اغزن تار لګولو اجازه ورنه کړي، خو مشران یې لکه چې د پاکستان سره دا معامله پخه کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي طالبان اطمینان ورکړی چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل چا په وړاندې استعمال نه کړي. شیخ رشید هغه جنجال ته چې طالبان سره یې پر ډیورنډ کرښه رامنځته شوی وویل چې دوی غواړي له طالبان سره د اغزن تار غځولو پروژه له طالبانو سره په ګډه او همغږۍ سره پای ته ورسوي. موده وړاندې د ننګرهار ولایت په یوه سرحدي سیمه کې د طالبانو او پاکستاني حکومت عسکرو کومه لفظي شخړه ترسره کړه. په یو ویډیو کې ښکاري چې یو طالب د پاکستان عسکرو ته ګواښ کوي او ورته وایي چې ستاسو سره جګړې ته داسې خوشحال یو لکه یهودو سره جګړې ته، یعنې خپل ځان کنټرول کړئ. دا د طالبانو په محلي کچه احساسات او له پاکستان سره بدبیني ده، ولې په لوړه کچه داسې ښکاري چې طالبان له پاکستان سره د اغزن تار غځولو کومه پریکړه کړې وي. د شیخ رشید له دې خبرو معلومیږي چې طالبان اوس هم پر طالبانو د پخوا چې پاکستان اوس هم پر طالبانو د پخوا په شان پوره کنټرول لري، خو د تحریک طالبانو وروستیو تحریکاتو چې پاکستان سرتیري په نښه کوي پاکستان اندېښمن کړی چې د دوی موضوع به د حل لپاره اوس هم دوی لاس په کار شوي او ویلي دي چې دوی له تحریک طالبانو سره غیر مستقیمې اړیکې نیولې دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.